مړه خره لیکونه. اووم لیک. اتمه برخه. د بیرغ له پای سره د ټکسي ټکر کېدل. ګران سرې مچی، زخمی مو په دې درواغو چې هغه د بېشکتاش د ټیم لوبغاړی دی، د ټکسي ډریور ته مو ګول ورکړ او په موټر کې مو واچاوه. زه هم لکه ژوندی چې یم کېښودم. د زخمی په څنګ کې ډریور او کلینر هم د ټکسي د ډریور تر څنګ کېناستل. یعنې په موټر کې 3 ژوندي، یو زخمی چې تر اوسه معلوم نه و چې مړ دی او که ژوندی، او ما د مړي په توګه شتون درلود. د ټکسي ډریور وویل په دې ګرمۍ کې مړی بوی کوي. د امبولانس ډریور وویل داسې نه کېږي، دا ګرمي وګوره، هوا ډېره ګرمه ده، مړی ډېر مخکې وچ شوی دی. خبره یې سمه وه، لکه له اوبو چې راوتی وي. داسې احساس مې کوه لکه په ژمي کې چې د ګونګټې اوبه وباسي سوکه سوکه وچېده. د بیرون ګرمي یوې خواته او د موټر ګرمي بل خواته. ډېر یې په تکلیف کړی و. لږ وروسته چې دا موټر ښه پوره ګرم شوی و کباب کېدم. وروسته به له موټر نه یو وچ شوی جسد نه بلکې یو کباب شوی جسد ویسته. موټر د ملي بس د تمځایه تېرېده. په دې تمځای کې ټول 4 قطاره مسافر چې آخر سر یې نه لیدل کېده موجود وو. داسې اوازونه غوږ ته راتلل: بېهوښه شو، بېهوښه شو. د ټرافیکو یو مامور د ټکسي مخه ونیوله. یو چاغ سړی چې د ملي بس په تمځای کې لمر وهلی او بېهوښه شوی و زموږ په موټر کې سپور کړ. اوس د موټر په شاتنۍ څوکۍ کې 4 نفره وو. یو سړی چې بېهوښه شوی و، یو زخمی او مړی. هغه سړی چې بېهوښه شوی و ویې ویل تمثیل مې نه وی کړی، په رښتیا بېهوښه کېدم. د ټکسي ډریور د دې لپاره چې دغه سړي د غلط سړي تمثیل کړی و ډېر ورته په غوسه شو. د امبولانس ډریور ورته وویل فکر یې مه کوه، په دې ګرمۍ کې ځان مه ترینګلی کوه. د ټکسي ډریور له ډېرې غوسې سانیولی کېده. دا چاغ سړی ډېر بلا و. کله چې به یې په خبرو پیل وکړ بریک یې شکاوه. له 300 نفرو څخه یې د ډریورۍ په ازموینه کې ګډون کړی و. 3 نفره منل شوي وو، هغوی 3 نفرو څخه یې لومړی مقام ګټلی و. د ازموینې سخت پړاو په زیګزاګ حرکت بېله دې چې په لرګیو ولګېږي د 2 لرګیو له منځه تېر شوی و. کله چې دا وویل د ټکسي ډریور په ډېره غوسه خپل سر چپه او راسته تاوه او د څو غږ یې له خولې راوته. چاغ سړي د ټکسي ډریور ته وویل ته نشي کولی پرته له دې چې په لرګیو ولګېږي د هغوی له منځه موټر تېر کړي. د ټکسي ډریور چې ښه پوره په غوسه شوی و ویې ویل څه نشم کولی چې تېر شم؟ که داسې زه نشم کولی، زه په ښه ډول له داسې ځایونو تېرېږم. سړي وویل معلومه ده چې تېرېږم، حال دا چې غوښتلې په دې خبره د ټکسي د ډریور غوسه کمه کړي، ځکه هره شیبه یې غوسه زیاتېده. دا نو څه؟ دا نو سخت کار دی. ته ودرېږه زویه، زه سږ کال تا د لارې په منځ کې ودروم، 2 ټوټې کوم دی او له منځه دې تېرېږم. چاغ سړی په غوسه شوی و. ما دا نه ویل چې نشي تېرېدلی، تېرېدلی شي خو په ډېر زحمت. د لمر ګرمي، د موټر ګرمي او هغه ګرمي چې د موټر د دروازو له درزونو څخه دننه راتله د ډریور ماغزه یې ګرم کړی و. دا څه سخته ده؟ زه ستا په څېر خلک د سړک دواړو خواو ته دروم او پرته له دې چې موټر در باندې ولګېږي له منځه مو تېرېږم. وروره له تا سره چا کار کړی دی؟ ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي. ما وویل یو ډریور. دې ښاغلو هم واورېدل. یعنې څه؟ کله چې وایي یو ډریور خامخا هدف دې زه یم. که یو زوړ موټر هم راکړې له تاسې ځایه تېرېږم. زما هدف دا و چې سخت کار دی. بیا خبرې کوي حاضر یم چې شرط در سره ووهم. وهې؟ ای بابا ضرور نه ده چې څه ووایې، وهې که نه؟ وروره شرط وهلی شي او که نه؟ وروره زه ډېرې خبرې مه کوه، زه موټر حتی له پولیسراته هم تېروم. ډریور هر شیبه نور هم په غوسه کېده. شرط تړلې له هغه ځای شروع شول چې ریس ته یې تر اخره فشار ورکړه. وای زما خدایه الوتلو. ډریور په لوړ غږ وویلې د شرط تړلو یې که نه؟ غر د موټر ماشین به آواز راغی. که موټر له مخنیوي پرته مخکې تللی ښه به و. لاره ټوله له تیږو ډکه وه. ډریور د دې لپاره چې خپل هنر وښایي کله به یې ښي لوري ته حرکت وکړ او کله چپ لوري ته.
کله د یوه موټر مخته کېده، کله یې څنګ ته او کله هم شاته سم الواته. څه نو پاتې چې ټکر وکړو. موټر مو له لاروي څخه تیر شو. لږ پاتې و چې له ټرام ډوله موټر سره وجنګېږي. که موټر د دوو ګوتو په فاصله کې تیر شي، بې ناموسه بیا شرط وهي راسره په میلیمتر فاصله کې کولی شم موټر تیر کړم. وروره کولی شي، بلا یې کولی شي، په دواړو سترګو مې ولیدې. هو کولی شي. ډریور ډېر په غوسه شوی و. خبره یې غوږ ته نه ننوته. د ټرافیک پولیسو موترشا په لوړ غږ هارنونه وهل. ډریور ډېر په غضب و. شرط وهلی شي که نه؟ که نه ځان دې ښکاره کړه. وروره شرط دې وړی، ته او خدای لږ ورو. چاغ سړي چې دا بحث په لار اچولی و وویل خبره مې بیرته واخیسته. داسې معلومېده چې د ډریور په غوږونو کې خبره نه ننوته. د سړک پر سر د نورو موټرو تر څنګ ګړندی تېرېده. چاغ سړي عذر کاوه. زه غواړم دلته پلی شم. د ټکسي ډریور نه خبرې ته غوږ نیسي او نه سور او شین څراغ ته فکر کوي. لکه زرک هر څه تر پښو لاندې کوي او مخکې ځي. شرط تړي او که نه؟ د ډریور په سر چې د لمر وړانګې وې داسې تر سترګو کېده چې د بلغارستان تر پولې به ونه درېږي. ای بابا، د دې موټر ماشین نه خرابېږي، تسمه یې نه شلېږي، پېټرول یې نه خلاصېږي. عجیبه بدمرغي. که سړی بیړه ولري او په دې موټر کې کښېني، په هر 200 مترۍ کې به خرابېږي. یا به یې تسمه شلېږي او یا به یې پېټرول او اوبه خلاصېږي. چغې یې وهلې. د شرط تړلو یې او که نه؟ د موټر جله ویښي او چپ لور ته څرخوله. حتی په فلمونو کې د پولیسو د موټرو دومره موټر نه و څارل لکه دلته چې موږ وڅارلو. په لومړي ځل مې په ماشین کې د ربړ او څرخونو اواز تر غوږو شو. کله چې به هغه ښي لوري ته چې ناست و چپ لوري ته به وار شول، او هغه چې به چپ لوري ته ناست و ښي لوري ته به وار شول. په یو بل کې ګډوډ شوي وو. څه شی مې په سر ولګېدل. موټر لومړی مخکې او بیا وروسته لاړ. بیا مې ولیدل چې موټر په منځ 2 ځایه شوی. د موټر منځ د بیرغ په پایه نیغ ولاړ دی. د برق پایې موټر 2 ځایه کړی و. زه یو ځل بیا دې بوږنوونکي اواز مړ کړم، خو مخکې مړ وم. دا ځل مې ونه شوی کړی چې له مرګه خوند واخلم. بدمرغه انسانان یو ځل نه بلکې څو ځله مري. چې ښه پوره مړه شي، چاغ سړی ښه پوره ګنګس شوی و. بې له دې چې پوه شي چې څه پېښه وشوه، ویې ویل ای بابا، کله چې موټر کې سپور شوم دا د برق پایه خو نه وه، دا له کومه شنه شوه. د ټکسي د ډریور پښې لکه جناین چې د مور په خېټه کې وي، له خېټې سره ټولې شوې وي. کوم ځای ته چې ننوتی و له همغه ځای یې چغې وهلې. شرط وهې او که نه؟ وهې یې که نه؟ زه نشم کولی چې تیر شم. که د موټر 2 ټایرونه هم پاتې وي زما لپاره کافي دي. دا ځل مې چانس راوړی و چې ټکر د ښار په منځ کې پېښ شوی و. پولیس راغلل، موږ ټولې په بله ټکسي کې سپاره کړو. حیرانونکې خبر دا وه چې نه شوی کولی تر خاورو لاندې شم. د ځمکې له سر سره مې اړیکه پرې شي. کله چې ژوندی وم د دغه انسانانو له لاسه مې ښه ورځ نه درلوده، او اوس چې مړ شوم هم نه ترې خلاصېږم. د الله په امان ګرانې ملګرې، سرې مچۍ، د کامیابۍ او خوښۍ هیلې درته لرم. مړ خر.